علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. زه بختور زیراد یم او نن غواړم چې تاسو ته یو مهم اپلیکیشن په باره معلومات راکړم چې د هغې ته وایي ګوګل ټرانسلیټ. ګوګل ټرانسلیټ دا داسې یو اپلیکیشن ده چې دا تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډولی شئ او یوې ژبې لیکنه بلې ژبې ته پرته د انټرنیټه اړولی شئ. دا به تاسو د ګوګل پلی نه یا پلی سټور چې ورته وایي هغې نه ډاونلوډ کړئ او دې کې به تاسو کولی شئ دې ځای باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ژبه پکې ډاونلوډ شوې. ما خو مخکې ډاونلوډ کړه، دې کې ما دا ژبې هم ډاونلوډ کړي. کولی شئ تاسو دې ډاونلوډ نښه باندې کلیک کړئ او ژبه ډاونلوډ کړئ، بیا پرته له انټرنیټ یې وکاروئ او انګلیش پکې د نه ډاونلوډ وي. لکه پښتو مو ورته ډاونلوډ کړل، دلته انګلیش او پښتو زه ورته لیکم لکه My name is پښتو دا مې ورته ولیکل. وګوره دا به لږ څه هوا ورکړم چې برابر شي. وګوره دی راواخیست ما نه نو دلته تاسو کولی شئ چې د دې تلفظ هم وکړئ، دې باندې کلیک کړئ. اوس My name is Baktwazir. کولی شئ ډېر خوندور اپلیکیشن دی، ډاونلوډ کړئ او خوند ترې واخلئ. مننه.